له وصال میډیا څخه مو د اسلامي کیسو ځانګړې لړۍ ته ښه راغلاست او هرکلی کوو. د دې لړۍ لومړۍ کیسه د شیطان او لمونځ کوونکي ده چې تاسو به واورئ چې یو لمونځ کوونکی څنګه په خپل قوي ایمان سره شیطان ته ماتې ورکوي. یو سړی سهار ژر له خوبه راپاڅېد چې لمونځ جومات ته ورسوي. پاکې جامې واغوستې او جومات ته روان شو. مسجد ته په لاره و چې سړی په ځمکه ولوېد او جامې خیرنې شوې، خو پاڅېد، ځان یې وڅنډ او بیرته کور ته لاړ. سړي جامې بدلې کړې او بیا جومات ته روان شو. د مسجد په همغه ځای کې بیا په ځمکه ولوېد. هغه بیا پورته شو، ځان یې پاک کړ او کور ته ستون شو. بیا یې جامې بدلې کړې او د مسجد په لورې روان شو. په لاره کې له یو سړي سره چې څراغ یې په لاس کې و ټکر شو او د نوم پوښتنه یې ځینې وکړه. سړي ځواب ورکړ، ما ولید چې ته مسجد ته په لاره 2 ځل ولوېدې، په همدې خاطر مې څراغ راوړ چې تاسو ته لار روښانه کړم. لومړي سړي ترې ډېره مننه وکړه او دواړه د جومات په لور روان شول. کله چې جومات ته ورسېدل، لومړي سړي څراغ لرونکي سړي ته وړاندیز وکړ چې مسجد ته ننوځي او هغه هم لمونځ ادا کړي. دوهم سړي مسجد ته د ننوتلو انکار کوي. لومړني سړي خپل وړاندیز ورته بیا وړاندې کړ، خو بیا هم همغه ځواب اوري. اولني سړي پوښتنه وکړه چې ولې هغه نه غواړي مسجد ته ننوځي او لمونځ وکړي. دوهم سړي ځواب ورکړ، زه شیطان یم. لومړی سړی ټکان خوري او شیطان خپلې خبرې غځوي. تاسې مې مسجد ته په لار ولیدئ او دا زه وم چې تاسې مې څو ځل په ځمکه وغورځولی. کله چې تاسې کور ته لاړئ، ځان مو پاک کړ او په همغه لار مسجد ته بیرته راغلی. خدای ستاسې ټول ګناهونه وبخل. ما د 2م ځل لپاره ستاسې د غورځولو کوښښ وکړ، خو بیا هم تاسې کور کې پاتې کېدو ته پرې نه ښودئ او بیا هم جومات ته روان شوئ. نو خدای په همدې سبب ستاسې د ټولې کورنۍ ګناهونه وبخل. زه وویرېدم که یو ځل زه بیا هڅه وکړم چې تا وغورځوم، نو هغه وخت به خدای ستاسې د کلي ټول کسان وبخي. نو د همدې په خاطر ما غوره وبلله چې تاسې د الله کور ته په سمه توګه ورسوم. د ورته نورو اسلامي کیسو د اورېدو لپاره زموږ سره په ټولنیزو پاڼو کې مله اوسئ. ډېره مننه.